د نن ورځې 15 لنډ مهم او تازه خبرونه. سلام، وخت مو په خیر. پام کړئ د نن ورځې تازه او مهم خبرونو ته. د کانونو پټرولیم وزارت وایي د دې وزارت سرپرست نن له یوه خصوصي شرکت سره د کندهار ولایت د شوراندام سیمنټو پروژې تړون لاسلیک کړ. یاد وزارت پر ټویټر پاڼه لیکلي دغه پروژه د شاوخوا 100 میلیونه ډالرو پانګونې سره د اکتشاف، استخراج او پروسس پر پړاو کې ده چې کلنی تولیدات یې شاوخوا 1 میلیون ټنو سیمنټو ته رسیږي او همداراز 15,000 کسانو ته پکې په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابریږي. د بغلان د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي د دغه ولایت په جلکې ولسوالۍ کې شاوخوا 2000 کاله پخواني آثار موندل شوي دي. د بغلان د اطلاعات او فرهنګ رئیس وایي وړمه ورځ په جلکې ولسوالۍ کې د سړک جوړونې پر مهال له یوه تپې څخه 15 سکې او یوه کوزه موندل شوې چې شاوخوا 2000 کاله لرغونتوب لري. هغه وویل له موندل شویو آثارو داسې معلومیږي چې د دغه ولایت په نورو سیمو کې هم تاریخي آثار شته چې باید ساتنه یې وشي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر محمد یونس مومند وایي قطر په افغانستان کې پانګونې ته لیواله دی او ټاکل شوي په نږدې راتلونکي کې یو پلاوی له دوحې څخه افغانستان ته سفر وکړي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر په وینا په نږدې راتلونکي کې به په افغانستان کې یوه سوداګریزه او ټرانزیټي اکاډمي هم جوړه شي. د بامیانو د سوداګرۍ او صنعت آمریت مسؤلین وایي په دغه ولایت کې د غالیو تولید د تیر کال په پرتله 3 برابره ډیر شوی دی. د هغوی له قوله تیر کال شاوخوا 7,000 متره مربع غالۍ تولید شوي وي، خو سږکال دغه رقم 21,000 متره مربع ته لوړ شوی دی. د بامیان ولایت د صنعت او سوداګرۍ آمر نعیم رضایي وایي د غالیو تولیدات او غالۍ اوبدنې ته د خلکو لیوالتیا د پام وړ ډیره شوې ده. د پکتیا د ترانسپورت رئیس وایي چې د روان 1401 کال له پیل څخه تر دې مهاله 15 میلیونه 858,458 افغاني عواید راټول کړي دي چې د تیر کال په پرتله څه د پاسه 14 میلیونه افغانۍ زیاتوالی ښیي.